بسم الله الرحمن الرحیم. اومه صفحه د اول باب 15 نمبر حدیث. دغه حدیث امام بیهقی رحمه الله تعالی په خپل کتاب شعب الایمان کې را روایت کړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: الغیبة اشد من الزنا. الغیبة اشد من الزنا. بیا یو ځل وایم: الغیبة اشد من الزنا. لن حدیث دی، ژر په یادولی سي. کوشش کوئ چې هر حدیث په یاد کړئ او غزده هم کوئ. کتاب انشاءالله ډیر ملګري راوړي. زه دا په دې ډیر خوشحاله کیږم. دعاوې هم ورته کومه چې په څنګ کې کتاب راخستی ما ته ډیر خوند راکړي او ډیر خوشحاله سم چې الحمدلله د حدیثو کتاب زموږ د کسانو زموږ د خلکو وجیبو ته ورسېدی. انشاءالله د حدیث سره اشنایی هم را روانه ده. نو د دې لفظي ترجمه څه شي ده؟ الغیبة، غیبت د چا په غیاب کې، د چا په نه حضور کې په هغه پسې داسې خبرې کول چې هغه پذیریږي یا په هغه کې نه وي، انسان پر هغه باندې درواغ وتړي، بهتان ووایي، افترا وکړي، ناحقه خبرې پسې وتړي. دا غیبت د چا په نه حضور کې. اشد ډیر سخت دی، اشد ډیر سخت دی. د الله نبی دا نه فرمایي چې سخت دی. اشد داسې لفظ دی، ډیر سخت دی دا غیبت. تر چی شي؟ من الزنا، تر زنا. اوس د زنا حکم په قرآن کې یا په حدیث کې څه بیان شوی دی؟ که چیرې یو ښځه واده سوې یا نر واده یې کړی دی، زنا یې وکړل، سنګساریږي. بې واده ښځه ده، زنا یې وکړله، دوری ورکول کیږي. یا داسې دی چې دغه نورې سزا ورکول کیږي، د وخت امیر و حاکم یې ورکوي. خو د زنا لپاره داسې سزا ده. حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: الغیبة، غیبت اشد ډیر سخت من الزنا، تر زنا. څنګه سخت دی؟ سخت په دې معنا باندې دی چې که انسان خدای نه کرده زنا وکړي، د بل چا پر ابرو عزت حمله وکړي، دغه انسان توبه وایستله او الله په دربار کې لاسونه پورته کړل، وی ژړله چې الهي په سچا او سی توبه تا ته کاږمه، زما څخه ستا حکم مات سو، ستا نافرماني مې وکړله، ته ماته مغفرت وکړه، الله رب العزت ته توبه قبلوي. خو که چا غیبت وکړي، که چا د بل چا ورور بهتان ووایه، پر هغه درواغ وتړه، ناحقه خبرې پسې وکړلې، هغه په زیرېدی، دغه غیبت تر زنا په دې معنا باندې سخت دی، تر څو چې هغه انسان وده ته مغفرت او بخشش او عفو نه کړي، دغه انسان الله رب العزت نه معفوي. کم انسان چې د بل چا غیبت کوي، د هغه په عدم حضور کې، د په غیاب کې، هغه نسته په مجلس کې، د غیبت شروع کړي دي، دغه په دې معنا باندې سخت دی، تر څو چې دا غیبت کوونکی انسان ته هغه کس معافي ونه کړي د چا چې غیبت سوی دی، الله رب العزت تر هغو پورې دغه انسان ته معافي نه کوي. نو څومره سخت سو. اوس په څومره مجلسو کې د ډیرو انسانانو غیبت شروع دی او عادي کار دی، او عادي کار دی. او غیبت د انسانانو پر خوله باندې ډیر جاری دی. کله کله څوک په ټوک کې لاوایي، وای غیبت شروع کی، په هغې کې خوند سته. ناحق انسان ځان ګناهګاره کوي، د بل چا عیبونه پلټي، د ځان عیب پلټل پکار دي، د 15 سره ګوتې ځان ته نیول پکار دي، د نورو انسانانو عیبونه، د نورو انسانانو غیبت کول، هغوی پسې ناحقه خبرې کول، دا پکار نه دي. نو غیبت تر زنا سخت دی. محدثین فرمایي وای کله چې انسان غیبت وکي، انسان د بل چا غیبت وکي، هغه مړ سو، څنګه د دغه انسان څخه مغفرت او بخشش وغواړي، عفو وغواړي. غالبا یو حدیث کې شریف کې راځي وای د غیبت یو علاج دی چې دغه انسان به د هغه مرده یا د هغه چا لپاره چې دی غیبت کړی دی د مغفرت دعا وغواړي، استغفار بغواړي. نو امید دی الله رب العزت ته چې دا غیبت کوونکی ته الله د هغه انسان چې دی غیبت کړی دی دا ګناه او حق ور معاف کړي. د بل چا غیبت کسي وي، علاج دا دی، یوازینی نسخه دا ده چې دا هغه لپاره انسان د مغفرت دعا وکړي، د بخشش دعا وکړي، استغفار وغواړي. امید دی الله رب العزت د غیبت کوونکی د انسان ته غیبت ور معاف کړي. خو د دې څخه ډیر پرهیز وسی. غیبت په لوی ګناهو کې شمارل کیږي. علامه ابن نجیم رحم الله تعالی لوی ګناهونه ډیر راخستي دي، 250 او کشنی گناهونه 102 راخستی دي شماری. په غلوی گناهو کې یو هم غیبت. الغیبت، نو غیبت اشد ډیر سخت من الزنا، تر زنا.
انسان د زنا څخه ځان ساتي، همداسې د غیبت څخه ځان وساتي. خو په دې کې ښځې ډېرې چالاکه او ډېرې مکاره وي، نارینه هم په غیبت کې اخته کوي. د غیبت هیڅ ضرورت نشته چې کله په کور کې مجلس شروع سو بل ځای مجلس شروع سو، که څه هم د علماو وي عامي سړي ته اجازه شته چې ووایي چې دا غیبت باید موږ ونه کړو، د دې څخه باید ځانونه وژغورو. الله دې د عمل کولو توفیق رانصیب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير